أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة دویمه سپارہ آیت نمبر 236. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی لا جناح علیکم نشته دی پتا سبانی گناہ ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکې خپل بیبیانو ته ما لم تمسوهن اغوی تر نږدې کېدو نه مخکې او تفریضو لهن فریضه یعنی مقرر کړی تاسو د هغوی دپاره مهر نو ومتعوهن په دغه صورت کې چې طلاق ورکړئ نو فایده ورسوئ هغوی ته ومتعوهن یعنې خرچه ورته ورکړئ لږه څه یو جوړه جامې پیزار پړونې وغیره علی الموسع قدره په مالدار باندې د هغه په اندازې سره خرچه ده وعلى المقتر او په غریب سړي باندې قدره دغه په اندازې سره خرچه ورکول دي دغه طلاق شوی ښځې ته متاعا دا فایده رسول بالمعروف په ښه شیان باندې حقا دا خبره ضروري ده علی المحسنین په نیکانو خلکو باندې وان طلقتموهن او که چېرې تاسو طلاق ورکړی دی زنانو ته من قبل ان تمسوهن د نږدې کېدو نه د مسه کېدو نه مخکې وقد فرضتم او په تحقیق سره پوره مقرر کړي د هغوی دپاره تاسو لهن فریضه د هغوی دپاره مهر نو فنصف ما فرضتم پس نیم مهر دی په تاسو باندې هغه چې کوم تاسو مقرر کړي وي الا یعفونه مګر دا که دغه ښځې دغه تاسو ته پرېږدي او معافي کړي او یعفو الذي یا معافي کې هغه سړی بیده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح اختیار دی د نکاح د تړلو وان تعفو دا که چېرې تاسو یې معاف کړئ دغه نیم ورته هم نو اقرب للتقوی دا ډېره نږدې د تقوا پرهېزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل بینکم او خپل فضل احسان یو بل منځ کې مه هېروئ چې کوم یو بل سره تعلق مخکې نه ان الله بېشک الله تعالی بما تعملون بصیر چې کوم اعمال کوئ هغې لره الله لیدونکی دی د دې آیتونو مطلب دا دی چې طلاق ورکړی شي زنانه ته نو چې کومه زنانه واده شوي رخصتي هر څه شوي نو په هغې کې طلاق نه وروسته غوڼ مهر د ښځې حق دی او که د رخصتۍ نه مخکې طلاق ورکړی شي وي نو په دغه صورت کې که مهر مقرر شي بیا نیم مهر د ښځې حق دی او که مهر هم نه مقرر کړی شي رخصتي هم نه ده شوې نو په دغه صورت کې په هیڅ نشته دی حافظو حفاظت کوي علی الصلوات د منځونو والصلاة الوسطى خصوصا د منځني منځ چې هغه مازدیګر دی وقوموا ودرېږئ لله الله تعالی ته قانتین په عاجزۍ سره فإن خفتم پس که چېرې تاسو باندې یېرې وي د دشمن نو فرجالا نو پیدل په روانګۍ حالت کې وکړئ او رکبانه یا د سورلۍ د پاسه فإذا امنتم پس هر کله چې تاسو په امن شئ خوف او یره ختمه شي نو فاذکروا الله یاد کړئ الله تعالی کما علمکم لکه څرنګه چې تاسو ته تعلیم درکړی ما لم تکونوا تعلمون چې تاسو په باندې نه پوهېدلی وما تفعلوا من خير او چې تاسو د خیر کار کوئ د نیکۍ فإن الله والذین یتوفون منکم کسان چې مري په تاسو کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جهاد د بیبیانې نو وصیت لازواجهم دی وصیت کې د خپل بیبیانو لپاره متاع د خرچې للحول یو کال پورې غیر اخراج خدا چې او ممکنه ده ان تکرهوا فإن خرجنا پس که چې دا د کور ووتله فلا جناح علیکم پس نشته دی په تاسو باندې ګناه فيما فعلنا چې څه کوي دا زنانه فی انفسهن خپل ځان باندې کې معروف په ښه شیان والله الله عزیز ضرور دی حکیم حکمت والا ذات دی یعلم والله پوهیږي وانتم وللمطلقات او دغه طلاقې شوې زنانو ته متاع خرچه ورکول بالمعروف د دستور مطابق ښه طریقې سره حقا دا خبره ضروري ده المتقین په پرهېزګارانو خلکو باندې کذالک همدارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی لکم ستا دپاره آیات خپل احکامات لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ صدق الله مولانا